په نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله موږ او تاسې د وینډوز اني کاینډ اف وینډوز یو سي دغه په انسټالیشن باندې خبره کوم. انسټالیشن پارټیشن څه ته ویل کېږي؟ د خپل د کمپیوټر وینډوز که ستاسو یو سبا ورځ کرپټ کېږي، وایرس پې اټیک کوي، کمپیوټر مو کار نه کوي، نو وینډوز انسټالیشن به څنګه کوو؟ نن به هغه ټیکنیکس میتھډز کوم میتھډز چې دي هغه باندې به خبره کوو چې د سی ډي لارې به وینډوز انسټالیشن څنګه کېږي، د ایس بي لارې به وینډوز انسټالیشن څنګه کېږي. اني کاینډ اف وینډوز که تاسو وینډوز 10 انسټالوئ، وینډوز 7 انسټالوئ، وینډوز 8 اوسي، هر یو وینډوز کوو چې تاسو هغه څنګه کولی شئ انسټال کړئ. نو په دې باندې خبره کوو سټیپ بای سټیپ. ان شاء الله زه تاسو سره په دې باندې کار کوم. نو که تاسو مهرباني وکړئ یو کتابچه راواخلئ، کوم سټیپس چې دي ځان سره ولیکئ، نو که سبا ورځ تاسو وینډوز انسټالیشن کوئ نو تاسو به اسانه وسي. راځو برادرز مخکې له دې څخه چې زه وینډوز انسټالیشن ته لاړ شم، نو یو څه باندې خبره کوو چې هارډویر ریکوایرمنټس ټو انسټال وینډوز 7. چې کله موږ فکر وکړو موږ وینډوز 7 انسټالو خپل کمپیوټر کې، موږ وینډوز 7 چې کله انسټالیشن کوو د دې لپاره کوم ریکوایرمنټس دي؟ یو موږ سره 32 بیٹ وینډوز ده، وینډوز 7 8 10 هر یو کې 32 بیٹ وینډو راځي او 64 بیٹ راځي. په دې باندې ځان پکې برادرز 32 بیٹ وینډوز موږ د هغه مینی کمپیوټرز لپاره کوو. هغه کمپیوټر چې هغه پروسیسر او ریم څنګه وسی کم وسی، هغه لپاره موږ کوم وینډوز کوو برادرز؟ 32 بیٹ وینډوز لپاره کوو. چې کله موږ 32 بیٹ وینډوز انسټال خپل کمپیوټر کې، زموږ د کمپیوټر هغه د هارډویر ریکوایرمنټس څنګه وسی داسې به وسی. هر کله باید موږ زموږ ریم نه ده، هر کله به څومره وسی برادرز 512 ام بي وسی، او څومره ریکمنډډ ده 1 جی بي، صحیح ده، او 4 جی بي دا میکسیمم باید دومره وسی. څومره زیات وسی ریم امره ښه ده. هارد ډیسک سپیس سی ډرایو ته تاسو څومره سپیس ورکوئ 2 جی بي، او ریکمنډډ څومره ده 10 جی بي. هر کله په سی ډرایو تاسو 10 جی بي سپیس ولرئ تر څو وکولای شئ وینډوز 7 32 بیٹ خپل کمپیوټر کې څنګه کړئ انسټال کړئ. نو 32 بیٹ موږ هم انسټالو، دا د هغې کمپیوټر لپاره چې هغه ریم پروسیسر دا څنګه وسی کم وسی، د دې لپاره موږ څه کوو 32 بیٹ وینډوز انسټالو. همدارنګه موږ سره 64 بیٹ ده، نو 64 بیٹ تاسو ګورئ هماغه ریکوایرمنټس دي چې هر کله باید 512 ام بي ریم تاسو کمپیوټر ولري، یو 40 ام بي دا ریکمنډډ ده، میکسیمم 8 جی بي دوسی، هارد ډیسک سپیس 2 جی بي او ریکمنډډ څومره 10 جی بي ده. نو چې کله تاسو وینډوز انسټال کوئ برادرز، تاسو نه وروسته پوښتنه کوي چې 2 جی بي انسټالیشن کې خپل کمپیوټر کې 64 بیٹ کې که ستاسو سیستم چې ته هاي وسی د مثال ډول سره 4 یا 5 ته کوله 6 یا 7 ده، دا خلک تاسو 64 بیٹ خپل کمپیوټر کې څنګه کړئ انسټال. یا چیرته کوډرو لیپټاپ وسی د ریم او پروسیسر کم وي، بیا 2 بیٹ وینډوز انسټالیشن څنګه وکړئ تاسو خپل کمپیوټر کې. ښه، هاو ټو بوټ یور کمپیوټر. بل مهمه خبر دا ده چې کله تاسو وینډوز انسټالیشن سٹارټ کوئ خپل کمپیوټر به څنګه بوټ کوئ. برادرز که تاسو د فلش لارې انسټالیشن کوئ، کمپیوټر باندې سٹارټ یې فلش په کمپیوټر ته ورکړئ یا پورټ یو فلش ورکړئ، او هغه څخه وروسته تاسو خپل د کمپیوټر هغه ماډل ګورئ. که ډیل کمپیوټر وسی نو دا به تاسو بیا F12 پریس کوئ، ځکه چې ډیل کمپیوټر په څه باندې بوټ کېږي F12 باندې. که HP کمپیوټر تاسو وسی F9 به څه کوئ، F9 د کیبورډ څخه 2 ځل پریس کړئ تر څو تاسو سره بوټینګ آپشنز راشي. توشیبا کمپیوټر کې وسی F5 پریس کوئ. لینوو لپاره FN ده، FN معنا فنکشن کی. که تاسو ګورئ لیفټ هند سایډ ته د وینډوز کی سره د وینډوز کی او د کنټرول په منځ کې بټن ده د FN په نوم باندې فنکشن کی جوړ کړئ. FN ونیسئ او F12 پریس کړئ برادرز. څو پریس کړئ FN ونیسئ F12 پریس کړئ، تاسو سره وسی کېږي لینوو په نوم باندې کوم کمپیوټر چې هغه بوټ کېږي. نو فکر وکړئ تاسو خپل کمپیوټر کې انسټالیشن سٹارټ کوئ، سی ډي ورواخلئ کمپیوټر ته ورکړئ. تاسو کمپیوټر ماډل څه دی؟ د مثال ډول سره زما کمپیوټر چې دی هغه څه کوم کمپیوټر دی؟ ډیل کمپیوټر دی. نو ډیل کمپیوټر چې کله تاسو بوټینګ کوئ نو څو پریس کړئ د کیبورډ څخه F12 بدري ضرور ځل پریس کړئ تر څو تاسو سره بوټینګ آپشنز راشي. که چیرې تاسو کمپیوټر HP وسی، HP لپاره ځان سره یاد ساتئ برادرز، چې څه پریس کوئ F9 پریس کوئ. که توشیبا وسی F5 پریس کوئ. که لینوو وسی لینوو په نوم باندې یو کمپیوټر چې تاسو کتلی وسی، صحیح ده، هغه لپاره فنکشن کی 12 پریس کوئ تر څو څنګه شي بوټینګ آپشنز راشي. فکر وکړئ زما کمپیوټر څه ده ډیل کمپیوټر ده، نو ډیل لپاره موږ سره کوم فنکشن کی ده F12 F12 پریس کړئ تاسو سره به څه کېږي داسې یو آپشن راشي چې کله تاسو فلش ورواچوئ کمپیوټر ته، فکر وکړئ فلش لارې انسټالیشن کوئ نو F12 پریس کوئ. که د CD لارې کوئ هم به F12 پریس کوئ. ما کمپیوټر ته څه وکړه DVD ورواچوله، نو زه F12 کیبورډ څخه چې کله پریس کوم ما سره داسې آپشن راځي پلیز any key to boot from CD or DVD، صحیح ده. نو دغه څخه وروسته زه راشم داسې برادرز ما سره به څه راشي بیا نیکسټ سټیپ Windows is loading files، دا آپشن ما سره راځي، صحیح ده. دا چې کله کمپلیټ شي دې ته راورسېږي دغه څخه وروسته موږ سره سټارټینګ وینډو راځي، بیا تاسو سره وروسته څه راشي دا یو آپشن راشي. په دې کې به تاسو څه کار وکړئ language to install English, time and currency format English، دا ټول by default خپله سیټ دي. Windows 7 انسټالیشن کوئ کنه نو دا سره دا ټول by default سیټ وسی، تاسو به دغه راشي په څه باندې کلیک واخلئ نیکسټ باندې کلیک واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیسته د هغه څخه وروسته تاسو سره بل آپشن راځي انسټال ناو، بیا په دې باندې کلیک واخلئ انسټال ناو باندې کلیک واخلئ. چې کله په انسټال ناو باندې کلیک واخیسته نیکسټ موږ سره راځي سیټ اپ سټارټینګ.
10 to 15 سیکنډ ټایم اخلي هغه څخه وروسته ډایرکټلی تاسو یو بل وینډو راځي دا وینډو چې کله تاسو راغله برادرز تاسو براشي دا چک مارک بسنګ کې دا یو چک مارک دا تاسو چک کې دا بس آن کړئ چې کله مو دا آن کړ تاسو به دا نیکسټ آپشن نه دی دا اکټیویشن دا فعل څنګه دی غیر فعال دا چک مارک آن کړئ تاسو به دا اتوماتیکلی اکټیویټ شي په دې باندې کلیک واخلئ چې کله نیکسټ وي تاسو د آپشنز راځي وګورئ برادرز تاسو ما چک مارک آن کړ کنه ما سره نیکسټ څنګه شو پات شو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ هغه څنګه وروسته تاسو وي which type of installation do you want upgrade دی او custom installation دی تاسو په څه باندې کلیک واخلئ برادرز په دې ځای کې په custom installation باندې وسنګ وکړئ کلیک واخلئ چې کله په custom installation کلیک واغسته هغه څنګه وروسته تاسو ته اوس تاسو ډرایو پر راشي دلته اوس ځان سره په یاد وساتئ دوه مهمه خبره تاسو installation کوئ او partition کوئ اول راځو په installation باندې خبره کوو later on we will discuss partition installation هدف دا دی برادرز چې زما کمپیوټر په دې نور ډرایوونو کې ډي ای خو زما ډیټا شته کنه زه غواړم زما کمپیوټر خراب شوی دی دا سی ډرایو فارمټ کوم او هغه کې بل وینډوز ځان ته انسټالوم سو دیٹ از کال انسټالیشن نو زه به راشم دا د ریزلټ نه لاندې دا ول ډرایو کوم دی دا یو دا کوم چې اوس فلحال سره کوم تاسو ته دا نن تاسو د لیکلي اوسې دي چې سیستم ډرایو به تاسو لیکلي اوسې دی باندې کلیک واخلئ او دا فارمټ کړئ او بعد هغه نه بچی کې نیکسټ بکې تاسو به څنګه وشي سی ډرایو فارمټ شي هر څه به ختم شي هغه او تاسو وینډوز به څنګه شي نوي شي موږ کې انسټالیشن وشي یو څو نه زه پارټیشن کوم نو پارټیشن کې ځان سره یاد وساتئ برادرز تاسو مکمل ډیټا څنګه کیږي لاست کیږي پارټیشن دې ته ویل کیږي چې تاسو ټول ډرایوز د کمپیوټر سره کې فارمټ کې وای او بعد هغه څه خبرې ته څنګه کې نوی ډرایوونه ځان ته جوړې چې ته کوم ډرایو ته څومره سپیس ورکې ضرور ستاسو نیکسټ سلاید کې تاسو کوم پریکټیکلی نو انسټالیشن کې بس کوي اماغه سی ډرایو فارمټ کوي او نو اتوماتیکلی تاسو په څه باندې کلیک واخلئ نیکسټ باندې کلیک واخلئ سی ډرایو کې چې هر څه هغه وینډوز فایل چې وسی ختميږي هغه ډي او ای کې ستاسو فایل نه شخصي کنه هغه ډیټا په کې لاس کیږي ځان یاد وساتئ هغه په کې څنګه وسی پرتا وسی صحیح یو څو د پارټیشن کومه پارټیشن کې وسه کاروږي برادرز دا ټول ډرایوز فارمټ کوي صحیح ده ټیکټ تاسو نه کومه واخلئ نو مجبور خبره تاسو پارټیشن وکړئ تاسو د کیمرې هغه فعل حالت تاسو ګورئ مثلا دی هارد ډیسک دې څومره سایز ده 50 جی بي تاسو د خپل د کمپیوټر د هارد ډیسک نه د سایز تاسو څومره دی 500 جی بي د 0 جی بي د یو ټي بي څومره ده تاسو ډیوایډ کړئ کسی ډرایو ته څومره سپیس ورکړئ ډي ډرایو ته څومره سپیس ورکړئ ای ډرایو ته څومره سپیس ورکړئ زه لازم د 50 جی بي هارد ډیسک ډیوایډ کوم یو څو ډرایو جوړوم صحیح ده نو چې تاسو راشم د هارد ډیسک باندې امنو کې سپیس باندې کلیک واخلم صحیح ده برادرز دی باندې تاسو کله کلیک واغستم صحیح په دغه ډرایو آپشنز تراشي چې کوم درغلی تاسو نیو باندې کلیک واخلئ باندې کلیک واخلئ برادرز نیو باندې کلیک ځکه نه ډرایو جوړوم نیو څخه وروسته چې تراشو دلته اوس موږ چې ترازو سایز ته ها ما ته وایي چې دا ډرایو کوم ته جوړې څومره سایز ورکړي ټوټل هارد ډیسک چې ده یو 5200 MB ده یعنی 50 جی بي ده نو دې کې به تاسو ډیسیژن اخلي ته خپل پریکړه کې زم چې سی ډرایو ته 10 جی بي ورکوم سی ډرایو ته 15 جی بي ورکوم دا غل برته چې کې منشن کې صحیح ده زه اوس یو ډرایو جوړوم په ایگزامپل 10 جی بي نو لزر به زول کما تقریبا almost 10 جی بي راځي ځکه یو جی بي چې دا یو ځل څلور شي تاسو لزر ولې 10 جی بي لکه کم تاسو 10 جی بي یو ډرایو جوړیږي او بعد هغه نه تاسو په باندې کلیک واخلئ اپلای باندې کلیک واخلئ بس یو اوکې کې تاسو ګوري دا سیستم ریزرو د خپل بای ډیفالت سره جوړیږي نو څنګه لاندې موږ یو ډرایو جوړ شو د پرایمري ټایپ موږ سره د پرایمري ډرایو او څومره ټوټل سایز څومره نه اشاره وجیبي صحیح ده کنه یو ډرایو ما سره جوړ شو یو څو بل ډرایو جوړوم نیکسټ نو زه باندې نه چې لازم نیو باندې اونو کې سپیس باندې خاک اوس ما سره څلور جی بي څه پاتې دې باندې کلیک وکړئ د باندې نیو تراشي تاسو نیو څخه وروسته چې تراشي هغه سایز ورنه خاک بل څومره جوړه یو زرا یو سره نه می پاتې زه بل لازم ام بي ورکوم چې ما سره جی بي جوړ شي اوس ما سره څنګه شو برادرز دوه ډرایو شو ډبل څومره جوړه ده ته نیو ترازه سایز ورته ورک نو زم چې دا کټول غواړي چې دا یو در یو څنګه ام بي ډرایو شي بس اپلای باندې کلیک کټول ډرایو تاسو درې ډرایو جوړ شي په اول کې وینډوز واچو وینډوز انسټالیشن متاثر بده کیږي دا دوه بس ډرایو شي ډي او ای چې کوم جوړیږي تاسو هغه کې خپل ډیټا څنګه کولای شي اچولای شي فکر وکړئ ما دومره ډرایو جوړ او زه راځم انسټالیشن کوم صحیح ده چې کله انسټالیشن کوئ تاسو دا څومره ډرایو جوړ کړو دا څنګه وروسته وی تلاشي په دې لومړي ډرایو باندې کلیک واخلئ صحیح ده کنه په دې چې کله کلیک وکړئ بعد هغه نوسته کې برادرز نیکسټ وکړئ چې کله مو نیکسټ کوم تاسو سره دا آپشنز راځي بیا installing windows installation روان ده اوس څه ورته with this all the information we need right now your computer will start several times during installation چې کله دا installation complete کیږي نو په دوران کې زموږ کمپیوټر څو ځله څنګه کیږي بنديږي به او ریسټارټ کیږي به صحیح ده کنه نو لسټ ترازو د کوم سره آپشنز دي copying windows files لمړی ودا سره ترسيږي تا چې کله سره ورسې بیا او پس نیکسټ شروع کی expanding windows files دا ختميږي هغه څخه installing windows features installation installing updates completing installation دا option تاسو ولې ختميږي فکر وکړئ ما سره installation څنګه شروع شو صحیح ده کنه نو expanding windows files 50% دا به تاسو سره څنګه کیږي زه دا سلاइड्स والم تقریبا دا به تاسو سره رسیږي تر سره پورې نو دا درې option ما سره ټیک شو هم تاسو نو تاسو کمپیوټر قرار کې نه خپل انسټالیشن مخه ته ځي اوس بیا ریسټارټ کیږي تاسو کمپیوټر ګوري
وینډوز نیډ ټو ریسټارټ ټو کنټینیو بس په لاره تاسو څنګه اوسې 1 مخکې روان اوسئ ها چې تاسو کمپیوټر ګول شي چالان شي بیا تاسو ګور اپشن لري چې پریس اپل ټو سلیکټ بورډ اپشن بیا تاسو چې نه وایي پری خپل کمپیوټر مخکې خپل شي دا سم مخکې تاسو روان ریسټارټ وینډوز setup is updating the history settings دا ورای تاسو سره بیا تاسو د کې وخت نسی completing installations دا چې کله وشي برادرز setup will continue after starting your computer بیا ور start شي بند بشي چالان بشي بیا تاسو راسي setup is preparing your computer for first use windows 7 کنه دا تاسو راسي ښه بیا څنګه تاسو چې کمپیوټر نوم څه دا زم چې هغه به ورته ټایپ کوم say for example India yes whatever چارڅ وسی تاسو هغه ورته ولیکي او بعد هغه دا تاسو کوم کمپیوټر خپل نوم ورکړي چې کمپیوټر دا او next پک صحیح دا کارم چې وک پاسورډ ورته ورکړي پاسورډ ورکړي نو یو ډول پاسورډ ولګي بیا ته کنفرمیشن کې ټایپ وکړي ټایپ پاسورډ هند لیکو پاسورډ هند ته ولیکي چې خپل پاسورډ داسې ورته ولیکا استاد ترازی بعض خلک بارے چې لیکلو څه غلاندې ولیکي نه ورته سم کوي برادرز تا بل لیکل اپل دغه څه اډ ورته ولیکا استاد ته لږ زړه چې ریمایند کی د پاسورډ هند استاد او صحیح نیکسټ پک بیا هغه څه خبرسته ټایپ یو وینډوز پړکی دا اتوماتیکلی اکټیویټ وینډوز وینایم انلاین دا سکیپ یو برادرز نیکسټ وای په اس میلر باندې بیا کلیک واخلئ هغه څه خبرسته تاسو راشي ریویو ټایم ان ډیټ سیټینګز دلته به تاسو کوم کانټری کې اوسئ لوکیشن باندې خاطر say for example افغانستان کې اوسئ کابل کې خاطر say for example انډیا کې اوسئ انډیا باندې خاطر جرمني کې اوسئ جرمني باندې لوکیشن باندې خاطر د نړۍ ټول چې کوم دغه دي هیوادونه دي هغه دي چې تاسو کله کلیک واخلئ په باندې دی بٹن باندې نو تاسو راځي هغه څه خبرسته تاسو کې برادرز نیکسټ باندې کلیک واخلئ چې کله نیکسټ کو say for example ګوري کابل هم شته دا ول تاسو د مسله سره کابل دغه کابل وزن انتخاب کوم دکی به نیکسټ کوم دلته یا تاسو انډیا انتخاب وي ډیلی وټ ایور چارت انتخاب وي صحیح ده کنیکټ ور سره کنیکټ کوي هغه کنیکشن اتوماتیک تاسو سره کنیکټ کیږي بس کله دا آپشن راشي وینډوز از فینالایزینګ یور سیټینګز نو تاسو کار ختميږي ویلکم راځي پریپیرینګ یور ډیسکټاپ او وینډوز انسټالیشن سره څنګه وشو ختم شو منظم وینډوز سره وشولا وینډوز 7 تاسو سره جوړ شولا صحیح ده کنه نو برادرز تاسو سره اني ټایپ اف کوېشن وسی چې هاو ټو انسټال وینډوز نو زموږ په خدمت کې ما کمنټ کې تاسو خپل کوېشن پرېږدئ ان شاء الله جواب پرېږدم همدارنګه زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ ضرور زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ and do not forget to press the bell icon bell icon هم پریس کړئ برادرز ان شاء الله په فیوچر کې موږ نور داسې خاصه ویډیوګان خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو چې ټول څخه تاسو مستفید شئ همدارنګه په بل دا صرف موږ په دوه خبره وکړو چې وینډوز انسټالیشن گایډ څنګه انسټالیشن کیږي تاسو دا ویډیو مستقیم تاسو کې سټو سي نو کولای شئ خپل انسټالیشن مخ ته ویسئ په کمینګ ویډیوز کې موږ خبره کوو په څه باندې د فلش لار وینډوز څنګه انسټالیږي وینډوز څنګه فلش ته چول کیږي څنګه بوت کیږي په دې باندې خبره کوو وینډوز نه د وینډوز ایمیج څنګه جوړیږي ان شاء الله په ټول باندې خبره کوو صحیح ده نو ډیره زیاته مننه ثانک یو فار واچینګ الله پامان